تازه خبر د کرکټ بورډ نوې پریکړه یو ټیسټ هر لوبغاړي ته حتمي شو. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه او نوې پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري پریکړه شوې چې نور به د ملي ټیم هر لوبغاړی د فټنس د یو ټیسټ کې 18.3 نمرې اخلي او که کوم لوبغاړی دا نمرې پوره نه کړي په ملي لوبډله کې نشي لوبېدلی. د فټنس یو ټیسټ د کرکټ نړیوال معیار بلل کیږي، خو هر هیواد ځان ته اندازه لري. د افغانستان لپاره افغان لوبغاړو ته په کتو سره 18.3 اندازه ټاکل شوې، خو د بل هر هیواد د فټنس اندازه تر موږ لوړه ده. د هند د ملي لوبډلې کپټان ویراټ کوهلي د همدغه ټیسټ خو په لوړو نمرو د عملي کېدو په موخه له خپل ځان نه پیل کړی دی. د افغانستان د سلیکشن کمیټې نوی انګریز مشر انډي مولز ویلي چې د فټنس یو ټیسټ تر پاسولو وروسته د ملي لوبډلې هر لوبغاړی د نړۍ د ګڼو لوبغاړو مقابله په اساني سره کولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان اتلانو تقریبا نیمایي لوبډلې ته دا ټیسټ اسانه نه دی. ویل کېږي چې د افغان لوبغاړو د ټاکونکي کمیټې نوی مشر انډي مولز په دې شرط په افغان کرکټ بورډ کې دندې کولو ته زړه ښه کړی چې د لوبډلې هر لوبغاړی به د فټنس یو ټیسټ پاسوي، نظم او ډسپلین ته به غاړه ږدي او د نړیوالو لوبغاړو په څیر به د کرکټ له ټولو قوانینو سره یوځای میدان ته داخلیږي. ځینې کرکټ پوهان وایي چې ښایي ځینې هغه لوبغاړي چې دا ټیسټ نشي پاسولی د کرکټ بورډ د دغې پریکړې مخالفت وکړي، خو د کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي له لا وړاندې ژمنه کړې چې ډیر ژر به د افغانستان یو داسې ملي لوبډله ولري چې د نړۍ د بلې هرې لوبډلې مقابله وکړی شي. تر دمګړۍ د افغانستان په ملي لوبډله کې د صحت او فټنس برخې ته زیاته پاملرنه نه وه شوې، خو په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ هم په خپلو پریکړو کې جدي بریښي. د افغانستان کرکټ بورډ چې اوس تازه د نوښتونو او پرمختګ میدان ته داخل شوی، داسې ښکاري چې د کرکټ نورو لوبو ته د پوره تیاریانو سره درومي چې ښایي ګڼې بریاوې ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د یو ټیسټ به د ملي لوبډلې په ګډون الف لوبډله، ایمرجنګ لوبډله، 19 کلنو لوبډله او نورو لوبډلو لوبغاړي پاس کوي او تر هغه وروسته به بیا یادو لوبډلو کې لوبیږي. ملګرو که چیرې غواړئ چې همدارنګه د کرکټ له تازه او پیښ څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ او همدارنګه ملګرو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ